د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که چیرې له چا څخه پوښتنه وشي چې په نړۍ کې تر ټولو خطرناک او ډارونکی حیوان کوم یو دی، نو حتما به د ډیرو ځواب مار وي، ځکه چې په حقیقت کې هم همداسې ده. دا هغه یوازینی خطرناک حیوان دی چې د انسان سره څنګ په څنګ ژوند کوي، او که چیرې همدا پوښتنه له مار څخه وشي نو حتما به ځواب انسان وي، ځکه چې ماران زیاتره وختونه یوازې د ویرې او له ځانه د دفاع پر مهال حمله او برید کوي. په دې ویډیو کې به تاسو ته د مارانو په اړه هغه عجیبه او ویرونکي حقایق او معلومات در وړاندې کړو چې تر اوسه به مو نه وي اورېدلي. که چیرې د مار سر له پاتې بدن څخه پرې کړل شي نو تقریبا تر 1 ساعته پورې دغه پرې شوی سر ژوندی پاتې کیږي، او په دې موده کې کولی شي چې انسان وچیچي او خپل زهري مواد د انسان بدن ته داخل کړي. دا د زیاتره هغه کسانو د مرګ سبب دی چې د مار له وژلو وروسته د مار پرې شوی سر په خپل لاس کې اخلي او دا فکر کوي چې مار مړ شوی دی. د خزندو د علم په اساس 15 میلیونه کلونه وړاندې مارانو خپې درلودلې، خو د وخت په تیریدو او د آب و هوا او جینیتیک مرحلو په بدلون سره دغه خپې ورکې شوې. ځینې ماران اوس هم په خپل بدن باندې داسې علامې او نښې لري چې په تیرو وختونو کې د مارانو د خپو پاتې شونو ته اشاره کوي. که په واضحه توګه ووایو، په تیرو زمانو کې خپې درلودونکي ماران لکه د نننۍ زمانې کربوړو او ځینې نورو پښو لرونکو خزندو په شان ښکارېدل. د ځمکې پر مخ له 3,000 زیات مختلف ډوله ماران وجود لري چې 250 ډوله یې زهرجن ماران دي، مګر په دې زهرجنو مارانو کې یوازې 250 ډوله دومره کافي زهر لري چې کولی شي انسان ووژني. خو له دې سره سره په نړۍ کې ډیری خلک ماران پرته له دې چې معلومه کړي زهرجن دي او که بې زهره د لیدلو سره سمدستي وژني. سره له دې چې ماران غوږونه نه لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ماران هیڅ شی نه اوري، بلکې ماران په خپل پوستکي کې داسې درزونه او سوري لري چې په مرسته یې ډیر کمزوري او ټیټ اوازونه هم اوریدلی شي. د دې ترڅنګ د خپل پوستکي په مرسته کولی شي چې د هوا تغییرات او ځینې خوځښتونه محسوس کړي. همدارنګه ماران د خپلې ژبې له لارې کولی شي چې بویونه حس کړي. په نړۍ کې زیاتره ماران د انسان د لومړي ځل چیچلو وروسته هڅه کوي چې وتښتي، مګر تور مامبه مار چې افریقا یې د اوسېدو اصلي ځای دی کولی شي چې له تښتېدلو مخکې انسان 12 وارې وچیچي. دغه مار د مرګ مار په نامه یادیږي او د نړۍ تر ټولو چټک برید کوونکی مار ګڼل شوی دی. دغه مار کولی شي چې فقط د ثانیې د 15مې برخې په موده کې پر خپل ښکار باندې برید وکړي، ویچیچي او د بدن دننه یې ورته زهر خالي کړي او د بیا ځل لپاره برید ته چمتو شي. دا ټول فقط د ثانیې په 15مې برخه کې. دغه برید د انسان د سترګو له رپ څخه هم چټک برید بلل شوی دی. زیاتره ماران له 200 زیات غاښونه لري، خو د دې غاښونو دنده د ښکار ژول نه دي، بلکې د مار نسته د ښکار د رسولو د اسانتیا لپاره ترې کار اخلي او همدارنګه د ښکار د بیرته وتلو مخنیوی کوي. 15 ډوله ماران شته دي چې الوتل کولی شي. دغه ماران کولی شي چې په یوه خیز سره تر 400 قدمه مسافې پورې د ونو ترمنځ خیز واچوي او حرکت وکړي. ماران هغه حیوانات دي چې سړه وینه لري. د بدن د حرارت درجه یې د شاوخوا چاپیریال د هوا د تغییرېدو سره بدلیږي، نو د همدې لپاره غوره ګڼي چې په ګرمو سیمو کې واوسیږي، ځکه چې حرارت او ګرمي یې د خوځېدو په چټکتیا کې مرسته کوي او په دې سره یې د بدن ټول غړي په ښه توګه کار کوي. که چیرې د بدن د حرارت درجه د فارنهایت له 50 درجو څخه کمه شي نو خوځښت او حرکت یې کمزوری کیږي، د بدن غړي یې له کار څخه لویږي او حرکت نه کوي. ماران خپل ښکار نه ژوي، بلکې په مکمل ډول یې تیروي. کولی شي چې خپله ژامه د خپلې خولې تر اندازې 10 چنده زیاته خلاصه کړي، چې په دې سره له خپله ځانه ډیر لوی ښکار هم تیرولی شي. ماران کولی شي چې کله هم وغواړي د خپل نس شیان بیرون ته راوباسي. دغه کار ډیری وخت هغه مهال ترسره کوي چې د ویرې احساس وکړي. په دې سره یې وزن کمیږي او کولی شي چې برید او یا تیښته په اسانۍ ترسره کړي. د نړۍ تر ټولو لوی زهرجن مار کپچا یا شا کوبرا نومیږي، چې له 3.5 تر 4.5 مترو پورې اوږدوالی لري. کولی شي چې په یو ځل چیچلو سره یو لوی فیل او یا 10 انسانان ووژني. ړانده ماران د نړۍ تر ټولو واړه ماران بلل کیږي چې اوږدوالی یې له 10 سانتي مترو څخه نه اوړي. پایتون ریټیکولاتس بیا د نړۍ تر ټولو اوږده ماران بلل شوي دي
چې اوږدوالی تقریبا څه باندې 9 مترو ته رسیږي. همدارنګه د اناکوندا ماران بیا د نړۍ تر ټولو درانده او ډیر وزن لرونکي ماران پیژندل شوي دي چې وزن یې تقریبا 270 کیلوګرامو ته رسیږي. کپچا مار د نړۍ تر ټولو هوښیار مار ګڼل شوی دی. هغه لکه د نورو مارانو په څیر یوازې هګۍ نه اچوي او تریزي، بلکې شاوخوا یې ګرځېږي او د بچي تر پیدا کېدو د خپلو هګیو څارنه او ساتنه کوي. که چیرې زهرجن ماران خپل ځان وچیچي نو زیاتره وخت دغه مار مړ کیږي او دا هغه څه دي چې زیاتره مارانو سره شوي دي. د ټایپان ماران د نړۍ تر ټولو زهرجن ماران ګڼل شوي دي. کولی شي چې په یو ځل چیچلو سره یو بالغ انسان له 10 تر 45 دقیقو پورې ووژني، په دې شرط چې په دې موده کې ورته طبي مرستې ونه رسیږي. څومره چې د مارانو عمر زیاتیږي هماغومره یې اوږدوالی هم ورسره ډیریږي، خو څومره چې ډیر عمر پیدا کوي په هماغه اندازه یې د بدن وده او نمو کول هم کمزوري کیږي، خو دغه وده او نمو په ټپه نه دریږي. هر کال 40,000 کسان د مار چیچلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او د دې مړینې 50% یې یوازې په هند کې پیښیږي. په مقابل کې بیا له 2,000 تر 8,000 کسان په امریکا متحده ایالاتو کې د زهرجنو مارانو لخوا چیچل کیږي چې زیاتره یې د طبي مرستو په ترلاسه کولو سره ژغورل کیږي. په نړۍ کې ځینې سازمانونه د زهرجنو مارانو د تربیه کولو چارې مخته وړي او ورباندې څېړنې کوي ترڅو له زهر څخه یې د سرطان، د وینې فشار او ځینې نورو مرضونو لپاره دواګانې جوړې کړي. د مارانو زیاتره برخه د انسان لپاره هیڅ خطر نه جوړوي، بلکې د دې برعکس د ځمکې پر مخ د چاپیریال او محیط د توازن ساتلو په برخه کې ستر رول لري. درنو لیدونکو، که د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو په لایک او سبسکرایب کولو کې یې بخیلي مه کوئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ پخوانۍ ویډیوګانې هم وګورئ. ټول حقوق د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل سره خوندي دي.